وقتی که برش تهدید کردم برای ما گفتن که همین پیسه رو بگیم. یک دختر از طریق اسنپ کلمه دوست ویدیو گرفتیم، میخواستیم که از او ما 5 نفر بدیم. واقعی چند مدت پیش یک از حاجی صاحبه از عربستان برای من مسیج کرد که همراه ما دوستی کو. بعد از اینکه همراهش گپ زدم گفتم وضعیت شرایط افغانستان اقتصادش صحیح نیست، برای ما کمک کو. گفت صحیح است، به شرطی کمک میکنم که تو هم برای ما کمک کنی. من گفتم چی کمک همراهتان میتونم. وقتی که ویدیو خود برای من روان کرد ما ویدیوش گرفتم تا ما اندازی که البته که دیدم او ذخیره شد. ذخیره که شد من را گفت این قسم یک ویدیو برای من روان کو که ما برای تو کمک کنم. باز ما هم گرفتم ویدیوش ذخیره کردم، گفتم وقتی که کمک نمیکنی تو که در اونجا هستی در عربستان هستی کارا را میکنی خیلی از ما گناهی نیست. منم گرفتم ویدیوش برش اخطار دادم که اگر برای ما در مقابل یک پیسه برای ما اگر پیسه روان نکنی ویدیو تا نشر میکنم. وقتی که برش تهدید کردم که 2 لک روان کرد. بعد از که او را گرفتیم یک چند وقت بعد برش بازم تهدید کردم که برای ما 10 لک روان کو. وقتی که اونجا رفتم در صرافی مجاهده آمدن ما را دستگیر کردن. چند مدت قبل بر ما یکی از شناسا دوستا قوم مسیج کردن که همین مقدار پیسه رو به تذکره شما روان کردیم، شما میره بگیرین به یک نفر برده تسلیم بکنین. مبلغ 2,3500 افغانی بود. ما او پیسه رو گرفتم بردم به نفر شمارهش بر ما داده بود، ما او رو برش تسلیم کردم. باز مدت 2 هفته قبل تقریبا دوباره بر ما مسیج کرد که یک مقدار پیسه است، دوباره به نام خودت روان کردیم برده به یک نفر تسلیم بکن. ما گفتم چقدر پیسه است؟ گفت 10 لک افغانی. ما گفتم اینقدر پیسه زیاد من تسلیم شده نمیتونم. تقریبا 1 هفته ما گفتم منم میرم پیسه رو نمیگیرم. بعد از 1 هفته دوباره همراه فامیل ما به تماس شدن که لطفا اندام تذکره از امیر روان شده پیسه میسوزم پیسه رو بگیره. من همراه یکی از اعضای فامیلم رفتم پشت پیسه. برای ما گفتن که این پیسه رو بگیم. دلیلش هم گفتن که این تو یک موضوع است عزت و آبروی نفر در بین است، به خاطر عزت و آبروی نفر این پیسه رو بگی ببر به نفر تسلیم بکن. ما اونجا رفتم پشت پیسه، دیگه از قضایاش خبر نداشتم که پیش از او خبر نداشتم که موضوع اخطار است. وقت خبر شدم گفتم خیر من به خاطر عزت و آبروی همون نفر میرم پیسه رو تسلیم میکنم. اما قدر بود که من صرافی رفتم مامور صاحب مرا دستگیر کردن. یک دختر از طریق اسنپ کلمه دوست شده بود، دیگه بعد شماره شد در واتساپ آمد. در واتساپ که آمد باز یک چند دقیقه گپ زدیم و بعدش دیگه ویدیوی جانش روان کرد. بعد ویدیو جانش که روان کرد باز من بعدش گفتم تو چرا قسم کارا رو میکنی. باز مرا تایید به پیسه کرد که گفت یک معامله میکنیم پیسه میتونم 3000 افغانی را ویدیو را بگی پاکو. و بعدش زیاد که چی کردن باز من قبول کردم. وقتی که رفتم اونجا من دستگیر شدم. 5 نفر ما بودیم، 4 نفر دست یک کردیم، 1 نفر ویدیو گرفتیم، میخواستیم که از او پیسه بگیریم. از طریق مجاهدین دستگیر شدیم. ما 5 نفر بدیم. واقعی یک اندیوالم باز ما را گفت بیا بریم طرف چکر که رفتیم بازی 4 نفر در پشت میدان هوایی اینا از ما را بسیار شکنجه لطکوب کردن. از ما میخواست ویدیو گرفتن، باز سر ما که کامیاب نشدن ویدیو گرفتن میخواستن از ما باجگیری پیسه بگیرن. پیسه یا اخطار بده خانواده ما که پیسه بده یا ویدیو را پخش میکنم. باز در موقع یک موتر 2000 باز ما را کمک کرد. باز از مجاهدین بسیار خواهشمند هستیم که اینطور آدم ها رو بگیره. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست متاسفانه جنایي مدیریت د نورو قضیو در څنګ یوه قضیه په نوې بڼه اوس په دا 1 نیمه وخت یا 2 هفتو کې زیاته راځي چې هغه قضیه د بلیک میلي په نامه یا د باجګیري په نامه موږ ورته ویلی سو. تقریبا په تېره 1 نیمه هفته کې موږ ته 4 قضیې د بلیک میلي یا د باجګیري قضیې راغلي دي چې په هغه کې بدبختانه داسې سوي دي چې د یو چا یا د یو مسلمان زنان یا د یو مسلمان ورور بد عکسونه یا بد ویډیو اخیسته سوې ده. وروسته په هغې بد عکسو او بد ویډیو باندې هغه تهدید سوی دی که ما ته دغه نه پیسې راواسته یا زما دغه نه مشروع غوښتنه ونه منې زه به ستا د بد عکسونه او د ستا بد ویډیو پر فیسبوک او پر میډیا باندې نشر کړم. نو هغه متضرر بیا مجبوره سوی دی چې هغه د خواهشات پوره کړي، هغه نامشروع خواهشاتو ته رسیدګي وکړي. حتی په بعضې موضوعاتو کې چې کله هغه متضرر نسي کولی چې د ده دا نامشروع غوښتنه پوره کړي ځان وژنې ته مجبوره سوی دی.
نو الحمدلله په دغه مورد کې موږ 4 قضیو کې ګرفتاري لرو چې هغه مظنونین دا چې زموږ سره ناست دي ستاسو په مخ کې حضور لري او دوی په خپلو اشتباهاتو یا په خپلو هغه بدو کړنو باندې اعتراف دي. وروسته در تکمیل د قضیه چې کله تکمیل سوه دوسیه یې جوړه سوه موږ به قضایي او عدلي ارګانو ته وسپارو. جریان کې د دې خبرو یوه غوښتنه د خپلو بلخ ولایت د ټولو وروڼو څخه دا ده که چیرې څوک د داسې موضوعاتو سره مخ کیږي بلاکمیل یا متضرر په داسې قضایاو کې دی مراجعه وکړي قومندانۍ ته عمومي قومندانۍ ته د بلخ موږ رسیدګي ورته کوو او مظنونین یې ټینګوو د قانون منګولو ته یې سپارو.